बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ज़मानुम वक़ार अहमद दी और मंग द एडीआईटी कंप्लीट कोर्स स्टार्ट करे दे چې په هغې کې دا سبجیکټ مونږ سره آی سی ټي ده او نن کلاس زمونږ دویم کلاس دی. د دې نه مخکې لومبني کلاس کې مونږ د کمپیوټر انټروډکشن کړو چې کمپیوټر څه څیز دی او کمپیوټر څنګه کار کوي. دې ته مونږ انپوټ ورکو، په هغې باندې پروسیسینګ کوي، مونږ ته آوټپوټ راکوي، دې کې سټوریجز څه دي او کوم دغه دي هغه مونږ ټول ویلو. او د کمپیوټر مین کمپوننټس چې دي نو هغه هم مونږ ویلو او د کمپیوټر پارټس باره کې هم مونږ ویلو. انپوټ ډیوایسز کم دي، آوټپوټ ډیوایسز کم دي او انپوټ ډیټا مونږ سره کومه ده او آوټپوټ ډیټا کومه ده، دا مونږ ټول په ډیټیل سره ډسکس کړو. او د کمپیوټر هارډویر او سافټویر باره کې هم مونږ خبرې کړې وې، هغه مونږ ښه ډیټیل سره ډسکس کړو چې هارډویر مونږ سره څه دی او سافټویر کې مونږ سره سیسټم سافټویر کوم یو دی، اپلیکیشن سافټویر کوم یو دی. بیا سیسټم سافټویر کې مونږ اپریټنګ سیسټم ته راغلو. اپریټنګ سیسټم مونږ ډسکس کړو چې اپریټنګ سیسټم مونږ سره څه کار کوي او د دې ټایپس کوم کوم دي. نو نننی کلاس کې به مونږ د اپریټنګ سیسټم انسټالیشن کو، اپریټنګ سیسټم ونډوز انسټالیشن مونږ کو. نو د ټولو نه لومبنې چې کوم یو ونډو تاسو انسټالوئ، د مایکروسافټ ونډوز 7 استعمال کوئ، انسټال کوئ، که د مایکروسافټ ونډوز 8 انسټال کوئ، 10 انسټال کوئ، د هغې بوټیبل ډیسک به وي تاسو سره، سی ډي یا ډي وي ډي ډیسک به وي، یا به تاسو سره یو ایس بي وي د بوټیبل چې هغه بوټیبل شوي وي. د هر کله چې تاسو سیسټم ریسټارټ کوئ نو دغه ټایم کې به تاسو ډیسک یا یو ایس بي انسرټ کې سیسټم ته، او کله چې سیسټم تاسو سره سټارټ شي نو تاسو به اسکیپ کی ووهئ، F10 به ووهئ یا به F2 ووهئ یا به ډیلیټ کی چې ده نو هغه به پریس کړئ. نو دا د ستاسو سیسټم مینوفیکچرر باندې دغه کوي، د ډیپنډس کوي چې تاسو سره کمپیوټر سیسټم کوم یو دی. بل بیا به تاسو ته میسج شو شي په سکرین باندې چې press any key to boot from CD or DVD or USB. نو تاسو به یو کی پریس کې د خپل کیبورډ نه چې تاسو سره به ونډو انسټالیشن سٹارټ شي. په هغې کې به لومبنی ونډو چې تاسو ته راشي هغې کې به تاسو د انسټالیشن بټن به درکړی وي، نو تاسو انسټالیشن بټن باندې پریس کړئ. که تاسو خپل کمپیوټر ریپیر کول غواړئ، ونډو ته انسټال کول نه غواړئ، صرف ریپیرینګ کوئ د ونډو، نو هغه تاسو بیا به دلته کې دا کی پریس کړئ. دې نه بعد به تاسو سره چې کوم سیټ اپ دی د ونډو هغه به سټارټ شي. د ونډو سیټ اپ چې کله سټارټ شي نو بیا به تاسو سره په هغې کې د دې لایسنس اګریمنټ ورته وایي، دغه یو پیج به سره کولو شي. نو هغې کې به تاسو چیک باکس I accept the license agreement. د لایسنس اګریمنټ به نو هر کله چې تاسو په I accept agreement باندې کلیک وکړئ نو بیا به نیکسټ بټن باندې کلیک کړئ. نیکسټ به تاسو سره بیا د اپګریډ بیس کسټم، اپګریډ کې موږ سره څه فرق دی او کسټم کې څه فرق دی. اپګریډ موږ سره هغه ونډو ده چې کومه مخکې نه د سیسټم کې موجود وي او هغه موږ ریپیر کول غواړو، نو دغه موږ اپګریډ بټن باندې کلیک کوو. او که نه موږ بله نیو ونډو انسټالول غواړو، هغې ته پارټیشن کوو او نوې فایلز کوو انسټالول غواړو، نو بیا به کسټم باندې کلیک کوئ. اپګریډ مونږ هغه سنس کې کوو کله چې مونږ سره مخکې نه ونډو انسټال وي او مونږ په هغې کې د چې کوم نوې د هغې ورجن راغلی وي هغه انسټالوو
نو هغه به مونږ بیا اپګریډ کوو. کسټم باندې کله کلیک وکړئ نو تاسو دا خو اپګریډ او د کسټم هغه کوم دغه چې دي ډیفرنس چې دی نو هغه دلته کې ورکړی دی. اپګریډ کې موږ سره څه کېږي وینډوز ول جسټ اپګریډ وینډو چې دا هغه صرف اپګریډ شي دوباره به نه انسټال کېږي. دې کې چې کوم مخکې فایلز وي هغه پکې سیف وي هغه به نه لګي. لکه مخکې نو تاسو یو سافټویر انسټال کړی دی یا پکې څه فایلز پراته دي هغه پکې هم هغسې پراته وي او دې کې به تاسو چې کوم ډیسک ډرایو دی هغه فارمیټ کول نشته دی او په دې کې پارټیشنینګ هم نشته دی. او کسټم ته چې کله تاسو راشئ نو په کسټم کې به تاسو کومه نوې وینډو چې ده هغه به انسټال کړئ. کوم زاړه فایلز چې دي هغه به ټول ډیلیټ کېږي او د کوم زړه وینډو چې ده هغه به هم تاسو ډیلیټ کوئ او فارمیټ کوئ به ډیسک ډرایو د دې لپاره چې تاسو سره کومه نوې وینډو ده هغه پکې راشي. ځکه داسې هم کېدای شي چې تاسو سره ډیسک چې دی کوم یو تاسو چې سی ډیسک دی تاسو سره هغې باندې تاسو وینډو انسټال کوئ نو بعض اوقات هغې کې ځای نه وي او تاسو ډیسک فارمیټ نه کوئ نو هغه بل وینډو چې ده هغه ورته نه انسټال کېږي. ښه کین یوز فار پارټیشنینګ او دې کې به تاسو پارټیشنینګ هم کوئ. انسټالیشن اف اپریټنګ سیسټم کله چې تاسو دغه کلیک کړئ نو بیا به راشي د تاسو سره به داسې یو وینډو کولی شي چې به هغې تاسو سره ان الوکیټډ سپیس وي. ان الوکیټډ سپیس مطلب دا چې دا تاسو له پارټیشنینګ نه دی کړی دا تاسو سی ډي ای دې ته څه پارټیشن نیم نه دی ورکړی نو چې تاسو کله دې باندې کلیک وکړئ بیا به نیکسټ ته به راشئ په نیکسټ باندې کلیک ورپسې بیا دلته کې تاسو سره ډرایو آپشن راشي. په ډرایو آپشن کې تاسو چې کله ان الوکیټډ سپیس دی هغې باندې هم کلیک وکړو نو تاسو سره به دلته کې کم د دې والیوم چې دی هغه تاسو څومره غواړئ نو هغه به دلته کې تاسو په ایم بیز کې ورکوئ. د دې سایز چې کم دی هغه په ایم بیز کې ورکوئ. 1 جی بي تاسو سره د 1024 ایم بي برابر وي. که چېرې تاسو 50 جی بي ډیسک دغه کول غواړئ جوړول غواړئ سی ډیسک یا ډي ډیسک جوړول غواړئ نو هغې دپاره به تاسو 50 له په 1024 کې ضرب ورکړئ نو 51200 ایم بي چې وي هغه به تاسو سره راشي. دې نه علاوه ها دلته کې چې تاسو کله کریټ کې بیا اپلای باندې کلیک وکړئ او چې کوم ډیسک تاسو کریټ کو هغه بیا فارمیټ کوئ نو هغه ډیسک په کلیک کې او دلته فارمیټ ته به راشئ. فارمیټ باندې کلیک کې نو دا تاسو سره فارمیټ کیږي. ها دې کې چې کوم یو وینډوز تاسو کوم یو ډیسک تاسو وینډوز انسټال کوئ نو د هغې سایز هم دلته کې تاسو ته ښیي او چې کوم تاسو سره پرایمري ډیسک دی په هغې کې کوم د ټاپ وي نو هغې ته به تاسو وینډو انسټال کوئ. دې کې په هغه ډیسک باندې کله تاسو کلیک وکړئ نو نیکسټ باندې پریس کړئ. چې نیکسټ باندې کله پریس وکړئ تاسو نو تاسو به بیا دا وینډو کلو شي. په دې وینډو کې تاسو ایکسپینډ وینډوز فایل په دې لومبي کې به تاسو سره چې کوم فایلز ایکسپینډ کېږي انسټالیشن فیچر بیا انسټالیشن اپډیټ او کمپلیټینګ انسټالیشن. په دې دوران کې به تاسو سره د چې کله تاسو د ریسټارټینګ ان 60 سیکنډ 10 سیکنډ دې کې هر څومره 10 سیکنډز تقریبا راتلی شي نو دا تاسو ته وایي چې ستاسو سیسټم چې دی دا به اوس ریسټارټ کېږي. نو کله چې ستاسو سیسټم ریسټارټ شي دغه دوران کې به تاسو څه کیز د کیبورډ نه پریس کوئ ځکه چې تاسو هغې باندې په سکرین باندې تاسو ته راشي چې پریس any key to continue خو دغه به تاسو نه پریس کوئ ځکه که دغه تاسو دغه ټایم کې تاسو څه کیز پریس کړئ نو دا به بیا دوباره وینډو تاسو سره دغه کېږي انسټالېږي د سره نه. په دغه ټایم کې به تاسو هم دغسې هغه پرېږدئ په خپل حالت کې نو دا به روان وي بیا دا وینډوز تاسو سره ریسټارټ شي که نه. سیټ اپ از اپډیټینګ رجسټري بیا به تاسو سره دا راشي دا په خپله باندې تاسو سره کوم اپډیټینګ رجسټري سیټینګ چې دی سیسټم باندې نو هغه به تاسو سره سټارټ وي. ورپسې سیټ اپ از پریپیرینګ یور کمپیوټر فار فرسټ یوز
دا ستاسو سره هغه اخري سټیجز دي چې په دې کې به تاسو خپل سیسټم چې دی هغې ته به تاسو فیډ کوئ چې د دې خپل ډیسکټاپ پریپریشن په دې باندې راشي. سیټ اپ چې کوم ویډیو پرفارمنس کوم دی دا خپل سیټ اپ فایلز دي هغه ورته انسټالیږي تاسو ته دلته کې ښیي. په دې کې بیا دلته کې تاسو به خپل سیسټم ته یوزر نیم ورکړئ او پاسورډ هم که غواړئ نو هغه به ورته هم ورکړئ. دلته کې بیا پاسورډ دی هغه به ورته ورکړئ. دې نه بعد پروډکټ کی ده په ځینې سیسټمو کې د پروډکټ کی غواړي په دغه کې په سی ډي کې او دا چې د سی ډي کور بیک باندې لیکلی شوي وي یا تاسو سره چې کوم اوس نیو ورژنز دي نه هغې زیاتره اپډیټ وي او رجسټر کی به کی وي که نه هغه بیا هغه نه اخلي. د رجسټریشن کی چې دی هغه پروډکټ کی دا بیا نه غواړي. دې نه بعد بیا تاسو سره 3 آپشنز راشي. یوز ریکمنډډ سیټینګ په دې کې به تاسو سره اپډیشن هر یو څیز چې دی هغه اټومیټیکلی کېږي. انسټال امپورټنس اپډیټ اونلی په دې کې به تاسو سره صرف کوم د وینډوز اپډیټس چې دي هغه به انسټالیږي او اسک می لیټر نه دا به بیا تاسو نه دوباره تپوس کوي. بل دی دلته کې به تاسو خپل ټایم او پاکستان کې چې کوم زون دی هغه به تاسو سلیکټ کړئ. د سلیکټ یور کمپیوټر کرنٹ لوکیشن د تاسو کرنٹ لوکیشن کوم یو د هوم کې تاسو استعمالوي که نه ورک پلیس کې استعمالوي او پبلک کې استعمالوي. هوم نه مطلب دا چې ته په کور کې خپل پرسنل یوز لپاره کوم سیسټم استعمالوي نو هغه به تاسو هوم نیټورک کې راولئ. کله تاسو وای فای یا انټرنیټ کنیکټ کوئ نو هغه دغه دی. بیا ورک نیټورک که د ستاسو سره نیټورک چې دی ته د خپل سیسټم په ورک پلیس کې استعمالوي، مثلا چې ارګنایزیشن کې ته کار کې امپلایز دي هلته استعمالوي نو ورک نیټورک. که نه چېرته کاپي هاوس کې ناست یا ریسټورنټ کې ناست یا حجره کې ناست نو هغه لپاره پبلک نیټورک تاسو استعمالوي. دې نه بعد بیا تاسو سره یو وینډو راشي په دې باندې راشي چې preparing your desktop. نو دا اخري چې دی تاسو ډیسکټاپ چې کوم تاسو په مای کمپیوټر دغه ریسایکل بین دغه څیزونه پرې راشي نو هغه تاسو سره ډیسکټاپ وي دا تاسو سره هغه پریپیر کوي. ویلکم سکرین ول بي اپیرډ. اخري چې دی تاسو ته به ویلکم سکرین راشي او د هغې نه پس به ستاسو وینډوز انسټالیشن کمپلیټ شي. دلته ریسایکل بن راغی او که چېرې تاسو دلته کې مای کمپیوټر راولئ نو په دې باندې به رایټ کلیک کې لاندې به راشي ډیسکټاپ آیکن یا دلته د چې کوم دی وینډوز کی چې دا په دې باندې به کلیک وکړئ او په هغې کې مای کمپیوټر دی په هغې مای کمپیوټر باندې به رایټ کلیک کړئ او را به شي شو آن ډیسکټاپ نو هغه به تاسو ته ډیسکټاپ باندې بیا شو کېږي. بل د چې کوم دی ستاسو وینډو هغه پروپرلی انسټال شوه او که چېرې د ډرایورز ضرورت ورته وي د وایس یا ویډیو ګرافکس یا چې کوم څیزونه تاسو کنیکټ کوئ یو ایس بي ډرایور نو هغه به تاسو د انسټال کې د هغې دپاره جدا ډیسک وي یا آنلاین هم کولی شئ او یا تاسو سره یو ایس بي کې وي د هغې نه ورته انسټالولی شئ. بل که ستاسو ذهن کې کوم کوېسچن راځي نو هغه تاسو په کمنټ باکس کې تاسو ایښودی شئ هغې به زه بیا تاسو ته ریپلای در کوم. Question number 1 دا راتلی شي چې what are the common types of operating system. نو کوم چې موږ سره د operating system types دي هغه موږ سره مایکروسافټ وینډوز دي، لینکس دی، میک operating system دی، د نه علاوه نور هم دي. او question number 2 دی what is operating system. operating system چې دی هغه تاسو ته ما تعریف کړو په ډومبني کلاس کې. د operating system موږ سره یو سیټ اپ پروګرام دی چې د انسټرکشن باندې مشتمل وي او دا کوارډینیټ کوي چې کوم موږ سره هارډویر دی او سافټویر دی د دې دواړو کوم ریسورسز چې دي نو هغه موږ سره ټول کوارډینیټ کوي او د یوزر انټریکشن هم دغه سره راولي د سیسټم سره. کوېسچن نمبر 3 چې دی نو اپلیکیشن سافټویر کوم یو دی. اپلیکیشن سافټویر موږ سره هغه دی چې هغه موږ په آفیسز کې، ہوم کې یا سکول کې دې نه علاوه د خپل پرپز دپاره کوم چې زموږ سپیسیفیک کار وي د هغې دپاره استعمالونه هغې ته موږ اپلیکیشن سافټویر ویلی شو.
क्वेश्चन नंबर 4 मूंग सर दे व्हाट आर आउटपुट डिवाइसेस मूंग सर कम दिन आउटपुट डिवाइसेस के मूंग सर चे कम दी हगा माता उस्ता पढ़ूं बी क्लास के होम वैल्यू और द आउटपुट डिवाइसेस हग दी चे हगे पर जरिए बांधे कंप्यूटर मुंगता स इंफॉर्मेशन राखी या मंगा द कंप्यूटर ना स इंफॉर्मेशन अखलू What are the main and famous types of operating system? The host of Microsoft Windows the make operating system the Linux the. Question number 5 the what are input devices? Input devices mung sara kam di. No input devices mung sara haq di se da haqi pasri bane munga computer ta data input ko. तासो बखपला बाने ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 7 के इंस्टॉल है विंडोज 8 या विंडोज 10 दब इंस्टॉल के और दद्दी पार्टीशन तासो द नीड विन पार्टीशन बहुमो के और द ड्राइवर्स इंस्टॉलेशन ममो के पेरिफेरल डिवाइसेस ममो के पेरिफेरल डिवाइसेस तासो माय वैल्यू जे पेरिफेरल डिवाइसेस मुंग सर कम दी न द हागे इंस्टॉलेशन बहुम तासो के और ड्राइवर्स बहुम वर्ता इंस्टॉल के को पदी के तासो सम मसला राजी न तासो पे कमेंट बॉक्स के वैल्यू शे द हागे रिप्लाई वजे तासो दर को थैंक यू अल्लाह हाफिज। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो में कमेंट करके हमें लाजमी तौर पर बताइएगा कि आने वाले वक्त में आप किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो जो वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहे और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।